ستاسو نه زیات زمونږ فیملی بیک ګراوند سترونګ دي په هر لحاظ باندې کېدای شي د ستاسو اوس ما بریګیډیر صاحب سره هم خبرې وشولې هغه ما ته ویل قسم په خدای چې په دغه شارجه کې د لکه مس پرتګ وباسم وایي دا دې څه شي. د ټیک ټاکرې مینو خان دویمه ویډیو هم راغله چې په سوشل میډیا ټیک ټاک او فیسبوک باندې غټ غوبل جوړ کړی دی او خلک یې یو بل ته ورسنډ کوي او خوندونه ترې اخلي. ملګرو د مینو خان دغه ویډیو اوس موږ ته یو کس راولېږله نو موږ ته هم ډېر زیات میسیجونه شوي چې د مینو خان دغه ویډیو موږ ته راپیدا کړه او له موږ سره یې شریکه کړه. دوستانو د مینو خان دغه ویډیو مو راپیدا کړې ده نو که غواړئ چې د مینو خان همدا ویډیو وګورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ. ملګرو په سوشل میډیا څو ویډیوګانې دي چې له سهار څخه ښکته او پورته کیږي او خلک یې شیر کوي او ورسره لیکي چې دا پښتنه ټیک ټاکره مینو خان ده. ملګرو د مینو خان په نوم دغه ویډیو چې په سوشل میډیا چلیږي دغه پوره ویډیو په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب او ټیک ټاک باندې نشته یوازې واړه پارټونه دي خلکو جوړ کړي دي او شیر کوي. ملګرو د دوی دغه پوره ویډیو مو راپیدا کړې ده. ملګرو دغه پوره 15 منټه ویډیو ده مونږ هم وکتله خو مونږ ته داسې هیڅ هم د مینو خان پکې نه ښکاري. ملګرو که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ دغه پوره 15 منټه ویډیو او تاسو هم پوه شئ چې دا د مینو خان ده او که نه هسې چا ورپسې پراپګنډا او دروغ جوړ کړي دي. ملګرو زموږ د تحقیقاتو په مطابق څو ورځې وړاندې د مینو خان له کوم هلک سره لانجه وه چې څه وایس میسیجونه یې هم لیک شوي وو. په هغه میسیجونو کې داسې ښکارېدل چې هغه هلک دی مینو خان ته په قرض یا هم په کوم بله طریقه پیسې ورکړې وي او اوس واپس لګیا ده او له مینو خان څخه هغه پیسې غواړي او مینو خان هم بلا شی خبرې ورسره کوي. ملګرو که تاسو هم غواړئ چې د ثبوت لپاره دغه ویډیو چې د مینو خان په نوم چلیږي تاسو یې هم وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ موږ ته کمنټ وکړئ موږ به د مینو خان په نوم همدغه ویډیو پوره تاسو ته درولېږو تاسو یې خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت هم وکړئ چې دا مینو خان ده او که نه. دا نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم د لوی الله په امان.